السلام علیکم دا خیبر نیوز دی او زه یم اعجاز یوسفزی وړاندې کوو سر خبرونه. د اسمبلو مخصوص نشستونه به سنی اتحاد کونسل ته میلاو شي او کنه. سپریم کورټ د دې اهم مقدمې فیصله نن اوروي. چیف جسټس قاضي فیضي صاحب مشرۍ کې 14 کسیزه فل کورټ د 9 په ورځ د دې کیس سماعت مکمل کېدو وروسته فیصله محفوظ کړې وه. بنچ کې شامل ټولو ججانو د شورو په ورځ میټینګ هم کړی و چې پکې د دې کیس د فیصلې متعلق مشاورت شوی. د باجوړ حلقه پی کې 22م ضمني الیکشن د اے ان پی امیدوار نثار باز ګټلې دي. د یو نوي پولینګ سټیشن او غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجو تر مخه نثار باز 11,926 شوټونه اخیستي دي. آزاد امیدوار نجیب الله 10,622 شوټونو سره په دویم نمبر راغلی. د جماعت اسلامي عابد خان هم 10,593 ووټونه اخیستي دي او په دریم نمبر راغلی دی. پیښور کې سکیورټي اعلی چارواکو د بریفینګ پر وخت ویلي دي چې ټول ملک کې 219 ترهګرو ته د دهشتګردۍ مخنیوي عدالتونو سزاګانې ورکړي دي. بریفینګ مطابق ټول ملک کې روان کال 2,214 انټیلیجنس بیس اپریشن هم شوي دي. د پی ټی ایم غړی ګیلمن وزیر مړی د لوی قافلې په شکل کې شمالي وزیرستان ته رسولی شوی دی. د هغه د جنازې مونځ مازدیګر 4 بجې خپل ابایي کلي اسدخیل سیمه کې ادا کیږي. ګیلمن وزیر 15 ورځې وړاندې د اسلام آباد B17 سیکټر کې آزاد داوړ او د هغه ملګرو حمله کې سخت ژوبل شو. هغه 4 ورځې هسپتال کې بېهوشه پروت و. د خارجه دفتر ترجمان ممتاز زهرا بلوچ ویلي دي چې د افغانستان په خاوره میشت د کلدم ټي ټي پي ترهګر د پاکستاني او غیر ملکی وګړو قتل کې ککړ دی. پاکستان دوی سره د هیڅ قسمه مذاکراتو اراده نه لري. ممتاز زهرا بلوچ وایي چې پاکستان د افغانستان د خپلواکۍ او علاقايي سالمیت احترام کوي. افغان عبوري حکومت نه تمه لري چې د ترهګر ګروپونو خلاف به کاروایی وکړي. د وزیر اعلی الیمین ګنډاپور په مشرۍ کې د صوبایي کابینې اجلاس نن کیږي. د صوبې امنیتي صورتحال محرم الحرام سکیورټي په معاملو به غور کولی شي. د آی ایم ایف شرط مطابق د 115 ارب روپو په سرپلس بجټ لوزنامه دستخط کولو یا نه کولو په فیصله به هم د کابینې په اجلاس کې غور کولی شي. محرم الحرام په مناسبت سره خیبر پښتونخوا به شمول د ملک نورو ښارونو کې د ماتمي جلوسونو او مجلسونو سلسله جاری ده. په دې حواله د سکیورټۍ سخت انتظامات شوي دي. پیښور کې هم سکیورټي انتظامات سخت کړي شوي دي. عاشورې پر ورځ بغیر شناختي کارډ هیڅ یو تن ته پیښور ښار ته په داخلېدو بندیز لګولی شوی دی. د آذربایجان صدر الهام الیوف اسلام آباد دوره 13 ورځې وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات کړو. ملاقات نه پس مشترکه پریس کانفرنس ته وینا پر مهال وزیر اعظم ویلي دي چې دواړو ملکونو زړونه یو دي. آذربایجان همیشه د کشمیر په معامله د پاکستان د حمایت تایید کړی دی. دواړو ملکونو یو بل سره تجارت سیوا کولو باندې اتفاق کړی دی. د آذربایجان صدر پاکستان سره خپل تعلقات نور مضبوطولو د عزم اظهار کړی دی او ویلي دي چې 2 کاله پس د پاکستان دوباره دوره کولو باندې خوشحاله دی. د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنګزیب ویلي دي چې آی ایم ایف په اصل آمدن ټیکس غواړي، کوم چې صحیح فیصله ده. اصل آمدن باندې ټیکس حاصلولو کوشش به کولی شي. د حکومت اخراجات، قرض او سود ادایګي لویه خرچه ده. وزیر خزانه مطابق ترقیاتي بجټ لپاره به پبلک پرایویټ پارټنرشپ ته وده ورکولی شي. پنشن مد کې هر کال 1000 ارب روپۍ ورکولی کیږي. نوي ملازمینو ته به رضاکارانه پنشن سکیم ورکولی شي.
حکومت د ګرانۍ ځپلي ولس ته د بجلۍ یو بله جټکه ورکړې ده. نیپرا د بجلۍ په بنیادي ټیرف کې د یونټ په سر 2 روپۍ 12 پیسې اضافي منظوري ورکړې ده. ماهانه 1200 یونټ پورې د بجلۍ استعمال کورني صارفینو ته به 3 میاشتو لپاره د دې اضافې نه استثنا حاصلوي. نیپرا مطابق د کې الکټریک صارفینو باندې به هم د دې اضافي اطلاق کیږي. لیجنډ ورلد چیمپئن کرکټ ټورنمنټ سیمی فائنل مرحله کې داخل شوی دی. لومړی سیمی فائنل د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د پاکستانی وخت مطابق مازدیګر 4 بجې لوبیږي. دویم سیمی فائنل به د شپې 8 بجې د استرالیا او بھارت ترمنځ وي. او سرخار اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب برنی علاقې، کشمیر، ګلګت بلتستان کې تیزو هواګانو سره باران ورېدلی چې ورسره د ګرمۍ شدت کې کمی راغلی دی. د محکمې موسمیاتو مطابق د بارانونو دا سلسله 2 ورځې به جاري وي. هډلاین تاسو وکتل او اوس په د بلټن باقاعده آغاز کوو. سنی اتحاد کونسل ته به مخصوص نشستونه میلاو شي او کنه فیصله به نن اورولی شي. په دې اړه پرله پسې 2 ورځې 14 کسیزه فل کورټ مشاورتي اجلاسونه هم شوي دي. عدالت د کیس فیصله د 9 پر ورځ محفوظ کړې وه، د کوم چې به نن شارټ اډر ممکنه توګه باندې جاري کولی شي. د سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستونه میلاوېدو په اړه به سپریم کورټ فیصله سبا نن به 9 بجې اورولی شي. په دې حواله د رجسټرار آفس نه جاری شوی لیست کې ویل شوي دي چې فل کورټ نن کینی بلکې د چیف جسټس پاکستان ریګولر 3 رکنی بنچ په فیصله اوروي. یاد دوی چې سپریم کورټ د مخصوص نشستونو متعلق د کیس فیصله 2 ورځې وړاندې په 9 جولای محفوظ کړې وه. پیښور کې سکیورټي اعلی چارواکو د بریفینګ پر مهال ویلي دي چې په ټول هیواد کې 1219 ترهګرو ته د ترهګرۍ مخنیوي عدالتونو څخه سزاګانې ورکړې شوې دي. په ټول هیواد کې روان کال کې 2914 انټیلیجنس بیسډ اپریشنې شوي دي. میډیا ته بریفینګ پر مهال اعلی پوځي چارواکو وینا وه چې د معاشي ترقۍ لپاره سمګلینګ مخنیوي ضروري دی. د سمګلینګ خلاف کاروایی شروع کړې شوې دي. د هغوی وینا وه چې پوج باندې سمګلینګ ټیکس غلا کولو او بته اخیستو بې بنیاده الزامات لګولي شوي دي او منفي پراپیګنډا کولی شي. هغوی زیاته کړې ده چې لینډ پورټ اتارټي نه جوړه کړې شوې او چې له وجې سمګلینګ مخنیوي نه دی شوی. اعلی پوځي چارواکو وینا وه چې مقبوضه کشمیر د پاکستان حصه ده او شارک دی. د دې لپاره چې څومره جنګونو ضرورت وي کولی به شي. هغوی ویلي دي چې کشمیریان د حق حدرادیت لپاره جنګ کوي. هند په مقبوضه کشمیر غازیوانه قبضه کړې ده. د پی ټی ایم مشر ګیلمن وزیر مړی وزیرستان ته سره د لوی قافلې رسولی شوی دی. دغه قافلې پیښور، کوهاټ، کرک، بنو او بکاخیل کې په زرګو خلکو استقبال شوی دی. ګیلمن وزیر جنازه ابایي علاقې اسدخیل کې نن مازدیګر 4 بجې ادا کولی شي. د پی ټی ایم مشر ګیلمن وزیر مړی ابایي علاقې اسدخیل شمالي وزیرستان ته پر رسېدو فضا غمجنه ده. په زرګو گاډي مشتمله قافله چې کله 13 شپه ناوخته وزیرستان ته ورسېده نو هر یو تن په سترګو کې اوښکې وي. د ګیلمن وزیر مړی قافلې په پیښور، کوهاټ، کرک، بنو او بکاخیل نه تیر شوی دی. په لاره کې په زرګو خلکو د هغه استقبال کړی دی. ګیلمن وزیر جنازې مونځ مازدیګر 4 بجې ابایي علاقه اسدخیل کې ادا کولی شي. باجوړ خلقه پی کې 22م د عوامي نېشنل پارټۍ نثارباز ګټلی دی. خیبر نیوز ته د خلقې د ټولو یعنې د 91 پولینګ سټیشنو غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجې میلاو شوې چې تر مخه یې د اے ان پي نثارباز 11926 شوټونه اخیستي دي او په اول نمبر راغلی دی. آزاد امیدوار نجیب الله د 10622 ووټونو سره په دویم نمبر راغلی دی. د جماعت اسلامي عابد خان څه د پاسه 10000 ووټونه اخیستي دي او په دریم نمبر راغلی دی. د باجوړ پی کې 22م غیر سرکاري نتیجو مطابق د عوامي نېشنل پارټۍ امیدوار نثارباز د 11926 ووټونه اخیستو سره د صوبایي اسمبلۍ د خلقه ګټلې ده او په دویم نمبر ورپسې آزاد امیدوار نجیب الله 10622 ووټونه اخیستي دي. نجیب الله د سابقه گورنر خیبر پختونخوا انجینیر شوکت الله زوی دی. په دریم نمبر د جماعت اسلامي امیدوار عابد خان راغلی دی. 10503 نوي ووټونه یې ترلاسه کړي دي. په څلورم نمبر د پی ټی آی حمایت یافته د سنی اتحاد کونسل امیدوار راحت الله 101 ووټونه اخیستي دي.
د خیبر پښتونخوا د کابینې مهمه غونډه د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ کې نن ترسره کیږي. په غونډه کې 115 ارب روپو په سر پلس بجټ د لوزنامې د دستخط ختمي فیصله هم د کابینې د برخه ده.